مخکې شه بلا دې په دا ببر سر شه چې بیا شراب ونسکې شرابي لا خو سر ته دې وګوره او شراب څکې تورې که تا باندې زه د جیل هوا وګورم چې بیا ته شراب ونسکې کوتکه مړه پولیس ماما خو سلام په عذابې دومره بوتل خو مې نه دی څکلی خو یو ګیلاس شراب مې وڅکه او ته مې جیل ته بوځې وای پولیس مامانو. السلام علیکم پولیس ماما، دا شریف سړی دی چې د مخې کړی دی دا خو ډېر زیات شریف دی، پرېږده چې کور ته لاړ شي قدم را واخله. نه ساده ګوله مړه دا ډېر غټ ګندګیر دی، دا د کوم خوانه شریف شو؟ دا خبر یو که نه دا شراب څکي شراب دومره غټ ګندګیر دی. ښه پولیس ماما وبخه بوځئ بوی ته چې شراب څکي دا شرابي لا خو شراب څکل خو ښه کار نه دی که نه، شراب خو ګناه لري چې څوک شراب څکي و خدای دې تباه که شرابي لا خو ویل که ته ډېر شریف یې او که نه ته خو ډېر ګندګیر وختې قدم را واخله. او که نه ساده ګوله زویه زه دا بوځم قاضي ته چې هلته فیصله وکړي چې قاضي څه فیصله وکړه نو زما ورسره منظوره ده، ورېږه دا جیل ته لیږم د خیره سره. ولکه ببر سریه ته بیا راغلی بیا دې څه جرم کړی دی؟ وایه درشه چې فیصله دې وکړمه چې خبره ختمه شي او که نه لکه د مار خوندې هله درشه. قاضي صاحب یو خو در باندې ښه غوړ سلامونه ویمه او پس د سلامه دا درته ویمه ګوره ما او تا سره ګوره ټیټ انډیواله نیو لږ خیال به کې ګوره ښه. صحیح ده ببر سریه خیال به دې کوو، شرمول اوس مه کوه، ټول خلک ناستي چله را پورې ټول خاندې، خو خبره داسې ده څو ګیلاسه شربت دې څکلی نه رښتیا څو ګیلاسه شراب دې نن څکلي دي بیا. قاضي صاحب خبره داسې ده که نه چې پولیس ماما ته خو یو ګیلاس یاد کړی خو خبره داسې ده چې مکمل 10 بوتله شراب مې څکلي دي. یا لکه دا څه وې بیخي د شرابو ته اړم شوی وي که څنګه؟ یو بوتل نه 2 بوتله نه 3 نه 10 بوتله و د ظالم بچیا دا خو بیخي تاثیر ناپشا کړی دی که څنګه؟ خو د دې ګوره ډېره غټه جرمانه ده او که نه لکه د مار غوندې. ما ته پته ده قاضي صاحب چې جرمانه غټه ده خو له خیال کوه په همدې خاطر خو تا ته ما په اول سر کې ویلې چې خیال لا باندې کوه او که نه هسې نه چې توت تم کې لکه د مار. نه تو تکوم خو دې نه خو جیل تکوم دی. خبره داسې ده که نه لکه چې 10 بوتله دې څکلي دي بیخي ورته اړم شوی ډېر زیات دې څکلي دي. دا یو بوتل په سر چې دی که نه 10,000 روپۍ جرمانه ده چې 10 بوتله سر را جمع کړې نو 1 لک روپۍ شوې، 1 لک روپۍ به تا ته جمع کړې خو زه خیر ته 1 لک مه جمع کوه ته 80,000 جمع که او زه دې دې ځینه ګینې څه ورته وایي 15 میاشتې جیل به تېرې لکه د مار غوندې. قاضي صاحب دا خو ډېر زیاتې پیسې دي او جیل هم ډېر غټ دی 15 میاشتې جیل ولې څه کې هلته هم لکه چې سپلای کې 80,000 روپۍ خو ما سره نشته خو خبره داسې ده قاضي صاحب که خبره غلطه نه مانې که نه لږ د باندې را سره راتلی شي لږ کار مې در سره دی. صحیح ده هلکه نو ستا به ومنو راځه هلته پټه خبره وکړه دا خو د قانون په خلاف ده خو زه خیر ته مې ملګری په دې خاطر در سره د باندې ځمه راځه چې ځو. یا لکه ګوره ډېر پالش مه لګوه په دې اوږه دې راته لاس والو او تشناب ته دې م راوستمه داسې بل ځای ته پیدا نه شو چې تا زه تشناب ته راوستمه اراده خو به دې ښایي که نه هغسې نه چې خوا دې خوا را سره وکړي یا لکه. نه قاضي صاحب ویرېږه مه دا ځای چې دی که نه زما د خبرې دپاره ښه ټیټ او ریټ دی که نه په دې خاطر دلته راغلم او که نه چې بل څوک یې وانه اوري. ښه په برسریه دې خبر نه تېرېږه خپله خبره دې وکړه څه خبره ده او څه دلته راوستمه. قاضي صاحب ما ویلې که نه چې 80,000 روپۍ خو ډېرې زیاتې دي او 15 میاشتې جیل ډېر زیات دی که نه زما واړه بچي دي خیر دی که نه پرې مې ده بیا ویل که نه یو 15,000 روپۍ واله چې لاړ شم خپلو بچو ته ډېر زیات به راپسې جاړي. او غلی شه ببر سریه خدای دې دا غټ سر ووهه د تا له رشوت خور کارمه زما د ایماندارۍ چرچې خو په ټوله دنیا کې داسې ګرځي را ګرځي او که نه زما پوښتنه وکړه زما د ایماندارۍ زه ډېر زیات ایمانداره یم لکه د مار غوندې. مړه قاضي صاحب پسې وارونه کې یاره دلته خو څوک نشته که نه چې اوس ته ډېلاږې ولې او ستا د ایماندارۍ کیسې خلک واوري. خبره داسې ده که نه چې بل ځلیم زه راغلی وم او 15 بوتله شراب مې څکلي او 15,000 روپۍ دې ما نه اخیستې وې خو څه له وشرمول کې زمونږ ټیم هم خرابې خپل هم ټیم هم خرابې او که نه مړه بې غیرته له حقوقه نه رښتیا قاضي صاحب خفه نه شي. نه مړه څوک نشته دی وایي خفه نه شي ښه وروره خفه نه شي هسې مې ووالې او که نه د رشوت پیسې چې کور ته مې رسمه بیا مې ښځه ډبوي او که نه ټوله 10,000 روپۍ تنخوا مې ده په هغې باندې چېرته ګزاره کېږي خو زه خیر دی خبره داسې ده که نه چې بل ورته دې 15 بوتله څکلي او 15,000 روپۍ دې را کړې وې دې ورته دې 10 بوتله څکلي نو 10,000 روپۍ فکس راکړه او زه د خیره سره خپله مخه وهه. صحیح ده قاضي صاحب دا واخله خبره داسې ده چې لور مې پرېږده او که نه زما واړه بچي دي هغې ته به ګوره دانا اچول هم پکاري او که نه چې په خیر لاړ شمه اوس به راپسې خفه زه صحیح ده لکه ورځه ښه او که نه په مخه دې ښه شه ګوره چاته د باندې ونه وایې چې ما قاضي صاحب ته رشوت ورکړو او که نه زه ډېر زیات ایمانداره یم. صحیح ده قاضي صاحب ما ته هم پته ده چې پیسې دې واخېستې ښه نغدې چغ دې خو نوي لوټونه خبره داسې ده که نه چې رسیدنامه راکړه چې ځم د خیره سره.
یله کبه برسریا پر رسیدنامه باندې څکه او کنه ز خپل لار واه رشوت باندې څوک رسیدنامه نه اخلي تخته پر رسیدنامه څکه خدای دې خکا وای قاضي صاحب دلته ته نه پوهې کنه تاله خو پته ده چې ورځ نه ورځ به موږ برازو اول ته به د قیمت ورځ به مانه پوښتنه کوي زه خو به ورته وایم کنه چې ما د شراب د څښلو جرمانه ورکړې ده او د رسیدنامه ده او که رسیدنامه را سره نه وي نو د بتا په کوم دوزخ کې ګورم دوزخي لا خو یاله کومه ځان والا که ویډیو مو خوښ شوي نو ویډیو سره لایک کړئ یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د نور ویډیوګانو لپاره او کنه لکه د مار غوندې په خدای سپارم بل ویډیو کې به سره ملاویږو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الله کوي